د شال تلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه او وخت مو په خیر. ستاسو پام راګرځوم د څو لنډو او مهمو خبرونو سره ټکو ته. په پیل کې هم د خبرونو سره ټکی. افغان او ترکمن چارواکو د ټاپي نړۍ کې د غنیزو چارو څخه لیدنه ترسره کړې ده. روان کال په هیواد کې له 40 څخه تر 50 ټنو زعفران تولید شوي دي. هیواد کې د اوبو سرچینو د مدیریت په موخه 2 میلیونه خندقونه کیندل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د ژمي په رارسېدو سره میلیونونه افغانان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. افغانستان لپاره د بریتانیا وزیر د جنو پر طبي زده کړو بندیز تنګ نظریه او غیر اخلاقي پریکړه ګڼلې. او چین د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې ده. او اوس هم بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر له خپل سیاد رشید مردوب سره یو ځای د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ ګډي پوري څیرمه د افغانستان په خاوره کې د ټاپي نړۍ کې د غنیزو چارو څخه لیدنه ترسره کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې د دې لیدنې پر مهال دواړو لورو هوکړه کړې چې د ټاپي پروژې د چارو چټکتیا، د اوسپنیز کرښې پراختیا، برېښنا ترانسپورتي اسانتیا او د ویزې د ورکړې د بهیر ساده کولو او اقتصادي همکاریو د پراختیا په موخه به تخنیکی ټیمونه کابل او اشقاباد کې خپل ناسو ته دوام ورکړي. د نوموړي په وینا په دې لیدنه کې د ټاپي نړۍ کې د عملیاتي چارو څخه د لیدنې سربیره د اوسپنې پټلۍ غځونې، تورغونډۍ کې د اوسپنیز کرښې ګودامونو د نوري فایبر انتقال او د ویزو او ترانسپورتي چارو پر اسانتیا هم خبرې شوې دي. د ټاپي غازو پایپ لاین 1300 کیلومتره واټن لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان لارې هند ته لیږدول کیږي. د افغانستان زعفرانو ټولنه وایي د تیرو کلونو په پرتله د زعفرانو کرکیله د پام وړ زیاته شوې او روان کال ټول هیواد کې له 40 څخه تر 50 ټنو زعفران تولید شوي دي. د افغانستان زعفرانو ټولنې مرستیال سید عبدالواحد سادات ویلي هیواد کې د زعفرانو د تولید زیاتېدو سربیره د تیرو کلونو په پرتله کیفیت هم ښه شوی دی. سادات زیاته کړي روان کال د هیواد زعفران تر ډیره اروپایي هیوادونو امریکا، چین، هند، سعودي عربستان او عمان ته صادر شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان تر ایران وروسته نړۍ کې د زعفرانو لوی تولیدونکی هیواد دی، خو افغان زعفران بیا د کیفیت پلوه ترې مخکې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي چې په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې 2 میلیونه خندقونه کیندلي دي. د یاد سازمان د مسؤلینو په وینا دغه خندقونو کیندلو موخه د هیواد د اوبو د سرچینو مدیریت، د سیلابونو او واورو کنټرول، د اوبو د سرچینو ساتنه، د خاورې د خرابېدو مخنیوی، د چاپیریال پراختیا او د لنډمهاله کاري فرصتونو رامنځته کول دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره میلیونونه افغانان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. یاد سازمان په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې کسانو له ډلې ډیری یو خطرناک انتخاب سره مخ دي او اړ دي چې د خپلو ماشومانو لپاره د تودوخې او خوړو له منځه یو انتخاب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام له دې مخکې ویلو چې په افغانستان کې 14.8 میلیونه خلک د راروان ژمي لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم خبر ورکړی و چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د 30 میلیونه اړمنو کسانو له جملې یوازې 15.3 میلیونه خلکو سره مرسته شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په پکتیا ولایت کې پر 2918 هکتاره ځمکه ځنګل جوړ شوی دی. دغه ادارې ویلي چې په افغانستان کې د ځنګلونو له وهلو سره د مبارزې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یادې ادارې دغه راز ویلي چې په پکتیا کې ځنګل جوړونه له 2019 کال راهیسې د نړیوال چاپیریال ادارې په مرسته ترسره شوې ده. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې چې په تیرو 15 کلونو کې په پکتیا کې 400,000 نیالګي کینول شوي دي. FAO 13 اونۍ په یو راپور کې ویلي و چې هر کال د هیواد 0.2 سلنه ځنګلونه له منځه ځي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې له 2000 کال راهیسې یوازې په خوست ولایت کې له 15,300 هکتاره ځنګلونو څخه 228 هکتاره ځمکه له منځه تللې ده. د کابل ښار په 22 ناحیو کې په ټیټه او مناسبه بیه د ډبرو سکرو د ویش لړۍ پیل شوه. د دولتي شرکتونو عمومي رئیس ویلي چې د شمال د ډبرو سکرو شرکت د اړوندو ادارو له مسؤلانو سره په همغږۍ د کابل ښار ټولو ناحیو ته د ډبرو سکاره تولیدوي او ښاریان کولی شي له یادو ځایونو څخه 1 ټن د ډبرو سکاره په 6500 افغانۍ ترلاسه کړي. د قرغیزستان ولسمشر دفتر د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د
د دغه هیواد ولسمشر صدر جاپاروف لومړی وزیر له دندې ګوښه کړی دی. د ولسمشرۍ دفتر رسمي ویبپاڼې لیکلي چې اګیلبي جاپاروف بل ځای کې د مقررۍ له امله له دندې ګوښه شوی دی. جاپاروف له 2021 کال راهیسې د قرقیزستان لومړی وزیر و. د قرقیزستان د ولسمشر دفتر په یو بل خبر کې ویلي چې ولسمشر د لومړي مرستیال عادلبیک قاسم علیب ته د لومړي وزیر دنده وسپارله. منځني ختیځ افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا وزیر فالکنر په دوحه کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون له افغان محصلانو سره لیدلي دي. دوی د بریتانیا د ملاتړ افغانستان کې پر ښځو د روانو محدودیتونو او د زده کوونکو د راتلونکي هیلو په اړه خبرې وکړې. نوموړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر بندیز او د میرمنو لپاره د طبي زده کړو بندیز غندلی. هغه پر ایکس لیکلي چې د میرمنو لپاره د طبي زده کړو بندیز یو تنګ فکر او غیر اخلاقی پریکړه ده چې دا د افغان میرمنو ژوند او د راتلونکو نسلونو روغتیا ګواښي. وزیر یو ځل بیا د افغانستان د ملاتړ لپاره د بریتانیا ژمنتیا تایید کړه. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي مرستیال کینګ شوانګ په اړوندو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ بیرته ازادي کړي، چې د دغه هیواد له اقتصادي بیا رغونې او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وکړي. چینایي رسنیو په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي مرستیال کینګ شوانګ په حواله راپور ورکړی چې چین له اړوندو هیوادونو غوښتي چې سملاسي او پرته له کوم قید و شرطه د افغانستان ټولې کنګل شوي شتمنۍ ازادي کړي او د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره د هغوی له هڅو ملاتړ وکړي. له بل پلوه په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي فوکانګ د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د سوله ییزې بیا رغونې له یوه حساس پړاو سره مخامخ دی او نږدې 40 میلیونه خلک یې بشري مرستو ته اړتیا لري. اسرائیل حکومت د جولان په لوړو کې د میشتېدنې د پراخولو هڅو لپاره پلان تصویب کړی دی. د اسرائیل لومړي وزیر ویلي دا ګام ځکه اړین دی چې له سوریې سره د اسرائیل پر پوله د بشار الاسد د حکومت له نسکورېدو وروسته نوې جبهه پرانیستل شوې او دوی ته ګواښونه موجود دي. هغه ویلي غواړي د جولان په لوړو کې نفوس 2 برابره کړي. دا سیمه په 1980 کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته اسرائیل نیولې چې د نړیوالو قوانینو له مخې غیر قانوني اشغال بلل کیږي. بلخوا سوریه کې واک ته د رسېدلي تحریر الشام مشر ابو محمد جولانی د اسرائیل هوایي بریدونه غندلي او دای په سیمه کې د نه توجیه کیدونکي تاوتریخوالي زیاتوالی وباله. اټکل کیږي چې د بشار الاسد رژیم نه سقوط راهیسې اسرائیل په ټوله سوریه کې نږدې 800 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په سوریه کې د بشار الاسد حکومت له نسکورېدو وروسته په دغه هیواد کې کلیساګانې او ښوونځي بیرته پرانیستل شوي او چارې بیرته خپل عادي بهیر ته وګرځېدې. د رویټرز په وینا عیسویانو د یکشنبې په ورځ د قوس 15مه په سوریه کې تر بدلون وروسته د لومړي ځل لپاره په خپلو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. تحریر الشام اسلامي ډله چې 13 اونۍ په سوریه کې واک ته ورسېده هڅه کړې چې د سوریې له کږیو ته ډاډ ورکړي چې د دوی ژوند له خطر سره نه مخ کیږي. د ښځو د کار زده کړو او له حجاب پرته د ښځو په تګ راتګ په ښارونو کې هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی. تحریر الشام ویلي د انسانانو ازادۍ ته کاملا احترام لري. او اوس هم ورزشي خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړو د زیمبابوې پر وړاندې د 2 ټیسټ لوبو لپاره د حشمت الله شهیدي په لوبډل مشرۍ نوملړ په ډاګه کړ. پر یې نوملړ کې د نویو لوبغاړو په ګډون 18 لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی دی. د ویلو دا چې په یاد نوملړ کې ناصر جمال، ضیاء الرحمن شریفي او ابراهیم عبدالرحیمزی د احتیاطي لوبغاړو په توګه اخیستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د روانې ډسمبر میاشتې په 26مه نیټه ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ وايي اجرایي رئیس نصیب خان د متحده عربي اماراتو د ابوظبي د ورزشونو شورا د عمومي سرمنشي ښاغلي عارف حمدالعواني سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې هلته د افغانستان کرکټ بورډ ته یو دفتر ورکول شي. په دې اړه خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې الله العواني سره د افغان لوبغاړو د ویزو په برخه کې هم همکاري غوښتل شوې ده. کرکټ بورډ وايي نوموړي ژمنه کړې چې یادو برخو کې به همکاري وکړي او په دې برخه کې به د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان په کوربتوب زیاتره لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې عربي اماراتو ته د افغان لوبغاړو د ویزو د ستونزو خبرونه خپاره شوي دي. درنو لیدونکو دا د شال ټلویزیون څخه د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.